السلام علیکم څنګه دوستانو امید دربه دی چې ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ د ژوند په مزو کې وئ ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالرحمن ملګرو دې مخې ته دا ویډیو راغله د یوسف جان لالا پروګرام دی او پکې د عوامو ډېر زیات فریاد دی د ګرانۍ په حوالې سره نو ویډیو را سره وګورئ چې عوام څومره خفه دي ګرانۍ څومره تنګ کړي دي راځئ 4000 روپۍ بورۍ ختلې ده د ګیس لوډ شیډینګ دی د بجلۍ لوډ شیډینګ دی خدای خوران او دې زولۍ ته دې د حکومت وګوري چې نشي کولی نشي سمبالولی په ارام دې کښېني د کپړو د خولۍ بوی ځي په 7000 روپۍ بورۍ شوه او دې اوس هم دا ټپې د 10 روپۍ په 10 روپۍ خرڅوئ موږ به څه کوو خاورې به خورو غوړي ګرانېږي روټۍ مه ګرانوئ ګیس نه وي او بهغه نه وي دغه ژوند دی د دې ژوند خو هغه مرګ دی موږ د خپل ژوند واحد یو ننبی دی چې دا وایي چې ما له نرخنامه راکچول وکړو په هغې عمل وکړو څوک به نرخنامه عمل نه کوي او چې موږ پرې عمل کوو موږ له راکوي نه بس حالات بیخي خراب دی وروره شاګردان هم ټول چوټي کړه یارو یوسف جان لالا زړه مې پړسېدلی دی موږ له ریټ نه راکوي وړه ګران دي ګیس راته نشته مړه شو پاکې بچي به راولو دلته ځانونه وژنو ریټ نه راکوي وړه ګران دي ګیس راته نشته مړه شو پاکې بچي به راولو دلته ځانونه وژنو په 4000 روپۍ بورۍ ختلې ده د ګیس لوډ شیډینګ دی د بجلۍ لوډ شیډینګ دی خدای خوران او دې زولۍ ته دې د حکومت وګوري چې نشي کولی نشي سمبالولی په ارام دې کښېني د کپړو د خولۍ بوی ځي په 7000 روپۍ بورۍ شوه او دې اوس هم دا ټپې د 10 روپۍ په 10 روپۍ خرڅوئ موږ به څه کوو خاورې به خورو غوړي ګرانېږي روټۍ مه ګرانوئ ګیس نه وي او بهغه نه وي دغه ژوند دی د دې ژوند خو هغه مرګ دی موږ د خپل ژوند ملګرو ویډیو مو کته نو واقعي چې ګراني ډېره زیاته ده عوام ډېر زیات خفه دي او خاص کر غریبانان پکې مزدور کاره چې دي نو ډېر زیات خفه دي بس الله پاک دې په موږ رحم وکړي په ټول مؤمن مسلمانانو چې کم ملک مسلمانان نو الله دې په خپل فضل او رحم کې خو خاص کر په پاکستان کې نن سبا وخت کې ډېره زیاته ګراني چلیږي نو ملګرو به د ویډیو کتلو مننه خوشحال او آباد اوسئ د خدای په امان